الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو سمر افریدی یم دا وخت په لنډي کوتل تحصیل کې موجود یم. دلته د حمزه بابا 22مه کلیزه روانه ده او دې له د لرې پښتونخوا نه او د برې پښتونخوا نه شاعران ادیبان راغلي دي، دانشوران راغلي دي، پروفیسران راغلي دي. نو راځئ چې د هغوی سره خبرې وکړو، د هغوی تاثرات واورو. ما سره اوسیږئ. د خیبر له غرونو لمر له شعور وخوت چې خورې پلوشې تر هندوستان دي. امیر حمزه شینواري بابا زمونږ د پښتو ادب یو داسې قداور او داسې تناوره ونه او داسې ستنه ده چې یقینا تاسو به اندازه کوئ چې د بابا لیک، د بابا کنټریبیوشن، د بابا پښتو ادب ته ورکړه دومره درنه ده چې په هغې باندې په لنډو ټکو کې خبرې نشي کېدی. بابا نثر کې هم ډېر لوی کار کړی دی، په نظم کې هم لوی کار کړی دی، په اردو کې هم لوی کار کړی دی، په پښتو کې هم. نو د بابا د کار احاطه کول ډېر ګران دي، خو د 20مې پیړۍ په هغه عظیمو لیکوالانو کې بابا شامل دی چا چې یو ټرینډ سیټ کړی دی، یو نوی رنګ یې ادب له ورکړی دی او په خاصه توګه د پښتو غزل یې پښتون کړی دی. د هغې اصطلاحات، د هغې تشبیهات، د هغې کنایات، د هغې علامات ټولې پښتانه کړي دي او د پښتو غزل په حقیقي معنو کې د پښتو غزل ګرځېدلی دی. نو د بابا نامه، د بابا کار بیخي د ستایلو دی. مونږ هر کال راټولیږو او د هغې د دغه کار د درناوي دپاره خپل د عقیدت ګلونه وړاندې کوو، څوک د شعر په شکل کې، څوک د نثر په شکل کې. او دا زمونږ دپاره فخر دی چې مونږ د بابا کار وځلو، د بابا د کار نه لطف واخلو، د بابا د کار نه زده کړه وکړو، د بابا کار راتلونکو نسلونو ته ښکاره کړو. نن د حضرت امیر حمزه شینواري بابا 22 تلین دی او ډیر په جوش و خروش کې لګیا دی، مناویږي. د ډیر لرې لرې ځای نه شاعران ادیبان د برې پښتونخوا نه، د پېښور نه، سوات نه، د جمرود، د لواړګي شاعران د خواصم قرباني را جمع شوي دي. دې نه مخکې په حمزه بابا رحمت الله علیه باندې د ګلونو چادر خور شو، چادر کشایي وشوه. و دې نه بعد دا لګیا دی د خیر اسره د دستوره روانه شروع کیږي. په دې کې شاعران ادیبان په بابا باندې نظم اوروي، نثر به اوروي. نو دې نه علاوه چې منثور کلام یا نظم پکې ویلی کېږي یا نثر ویلی کېږي، کولی شي شاعران چې خپل آزاد غزلونه واوروي. نن د حضرت امیر حمزه خان شینواري رحمت الله علیه کلیزه نمانځلی شي. امیر حمزه خان شینواري زمونږ د خیبر ادب او بیا د پښتنو یو داسې ادبي اتل دی چې د هغه په شخصیت کې ګڼې خوبې راجمع دي. هغه په یو وخت باندې شاعر دی، بیا ادیب دی، بیا صوفي دی، عالم دی، دانشور دی. دغه د شخصیت ډېر اړخونه دي، خو د پښتنو چې هغه خوښ دی نو هغه یې په دې خبره خوښ دی د عوامو چې د بابا په فکر کې د پښتونولۍ ذکر دی، بار بار یې پښتون ستایلی دی، پښتنه خاوره یې ستایلې ده، د پښتون په اتحاد او په اتفاق کې زور راوړی دی. او په هر مقام باندې نه چې د شینوارو اپریدو خبرې ښې لګي، ما باندې د واړه پښتنو خبرې ښې لګي. او تل به په لار د میړنو سره ځم، یمه پښتون د پښتنو سره ځم. و حمزه سفر که د حجاز وي نو هم زه د پښتون د قافلو سره ځم. دغه پیغام چې کوم دی، یا دا چې ستا پیغام خو افاقي و او علمګیر و، خو په دې کې هم پښتون درنه هیر نه شو. نو دا یې د پښتنو په نفسیاتو باندې لاس یخی دی او پښتانه د هغې سره په دې خبره ډېره مینه ساتي. او بیا په داسې وخت کې حمزه بابا دا د پښتون و د پښتونیت خبره کړې ده چې په هغه وخت کې په پښتونخوا کې د پښتون د تشخص سوال راپورته شوی و. بیا چې کوم دی د مذهبي خلک، د تصوف سره محبت کوونکي خلک، مینه کوونکي خلک، هغه د بابا په طور د یو صوفي چې کوم دی دویم شهرت و هغه د بابا دا دی چې دا صوفي دی، عملی صوفي دی، په خپله یې بیات هم کړی دی او بیا په دې
د معرفت په لارو کې چې څومره منزلونه دي هغه یې قدم په قدم سر کړي دي. د وحدت الوجود د عقیدې زما په خیال وحدت الوجود عقیده ده او د هغې پرچار یې کړی دی چې که موجود دی یو خدای موجود دی چې د ازل نه موجود دی تر ابده به موجود وي او په دا منځ کې چې څه دي دا د الله تعالی صفات دي دا د هغه د صفتي نومونو برکت دی چې موږ تاسو ته را رسېدلی دی. نو دغه پیغام هم پښتنو خپل کړی دی. بیا د طریقت خاوندان دي بابا خو عملي صوفي و نو د طریقت سره دا د روحانیت سره چې څوک مینه لري دا هم بابا چې کوم دی رهنما دی پیر یې دی مریدان یې دي ډېر مریدان یې دي په هغوی باندې ګران دی. بابا چې کوم دی د قوالې یعنی سلسله چشتیه کې نو که څوک د موسیقۍ سره تعلق لري د چا موسیقي قوالي خوښوي نو په هغو باندې بابا ګران دی. بیا که موږ علم وګورو د بابا سره ډېر علم دی قرآن پاک یې لوستی دی او ښه په معنوي انداز کې یې لوستی دی تفسیرونه یې لوستلي دي. د بابا فکر چې څوک ګوري دا ټول پکې شته. بیا د کمال خبره دا ده چې بابا د دنیا څومره فلاسفران دي دا ټول یې لوستي دي د هغو چې څه فکري څه فلسفه وه هغه یې لوستې ده. بیا که د چا سره متفق دی د هغه د فلسفې حامی پاتې شوی دی چا سره یې مخالفت راغلی دی د هغه سره مخالفت کړی دی هغه په دلیل جواب ورکړی دی. نو د بابا د شخصیت ډېر اړخونه دي نن یې کلیزه ده او دا مسلسل د 13 کالو نه را روانه ده او دا بل منزلی شي د هغه مینه ناک ډېر دي. دا د حمزه صاحب نن برسي ده که نه برسي مطلب دا دی چې د حمزه صاحب لکه څنګه چې تاسو وویې 32 کاله یې وشو که نه 32 کاله وشو په فروری 94 کې حمزه صاحب وفات شوی او د هغه نه پس چې کوم دی پښتانه او بیا خصوصا دا شینواري د حمزه صاحب دا برسي چې کوم دی دا په تواتر سره کوي باقاعده کوي. زمونږ ډېر لوی لوی شاعران ادیبان وفات شوي دي خو د هغې دا ورځې چې کوم دي دا دومره په باقاعدګۍ سره پښتانه نن ماضي بیا هم خو لکه څنګه چې د حمزه صاحب دا ورځ لمانځي نو دغسې نن ماضي نو د دې وجه دا ده چې د حمزه صاحب ته خلک ډېره زیاته مینه کوي. هغه صرف شاعر نه و یو صوفي هم او پیر هم پښتانه اکثر پښتانه شاعران چې کوم دي یا د حمزه صاحب ځانونه مریدان ګڼي نو په دې وجه باندې پښتانه چې کوم دي د حمزه صاحب ډېر قدر کوي او موږ یې قدر کوو. موږ ورته ډېر عقیدت لرو او خدای دې کړي چې د آینده دپاره هم دا ورځې دغسې ونمانځل شي. ستر حمزه د شلمې صدۍ سرخیل حمزه یقینا چې ډېر لوی دانشور ډېر لوی شخصیت دی. زه حمزه بابا پښتنو کې ډېر زیات خوش قسمته ګڼم چې دی په ژوند باندې هم پښتنو ونازولو او د مرګ نه پس هم په هر کال په لوړګي کې په لوړګي نه علاوه په پېښور کې د پښتونخوا په نورو ښارونو کې هم حمزه بابا یادولی شي نازولی شي قدرولی شي. نو د دې وجه دا ده چې د پښتو ژبې دپاره ادب دپاره چې کم کار کړی دی یقینا چې هغه د ستایلو وړ دی. د نظم کې چې کم کار وکړو او بیا په تیره چې د غزل یې کومه مشاهده جوړه کړه او کومه پښتو پښتونولي او چې دا کم اصطلاحات دي دا نوي اصطلاحات چې د را ننویستو هغه یقینا د ستاینې وړ دي. او بل د لومبي ځل چې مطلب دا چې د یو دا جهاد وکړو چې په لومبي ځل یې کوم دی د پارسي اصطلاحاتو په ځای د پښتو خپل اصطلاحات متعارف کړلو نو دا ډېره لویه خبره ده. الله تعالی دې هغه سره د خاورو وبخي او درجات بلند شه او خدای دې وکړي چې موږ هم دغسې حمزه بابا هر کال نازوو قدروو او د یقینا چې دی د هېرې سړی نه دی انشاءالله دی به نه هېرېږي دی به هم دغسې یادېږي.